الحمد لله الذي أنزل القرآن على رسوله محمد ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عزت من مسلمانو، الله رب العالمين ومن غتاسبان دی یولوی احسان کرے چی یولوی کتاب من غتاس ترالی گلے دے چی دغا کتاب دو جنا مومن تا عزت ملاوی گی او مومن تا اوچت مقام دنیا و آخرت کی ملاوی گی. لکہ کم حدیث چی مولس رسول اللہ فرمائی دا دے کتاب وجبان زن قومن اللہ چتئی آغا خلق چی بدے کتاب بانی ایمان راوڑی، بدے کتاب بانی عمل کئی، دا دے کتاب دعوت کئی، دا خلقت اللہ دنیا و آخرت کی عزت پر کئی. او کم خلق چی دا کتاب نمانی بدے بانی عمل نکی، دا سے خلق اللہ ذلیل کئی. لکہ دا دنیا شرافت آغا دا قرآن والاو تا حسیل لے چکم کس خو قرآن لستن کے خصوصاً لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چتاسی تا دی امامت اغا کسو کی چاوا اقرأ لی کتاب اللہ چخ لستن کے دا اللہ دی کتاب آغا دی امامتی کئی. دا غرنگی دا خو قرآن لستر وجنا دا ملائک ملگرتیا حسیدی گی. رسول اللہ فرمائی الماہر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررہ. خلصتوں کے قرآن کی چھ قرآن لسول کے خمائی رئی او دارنگی تمیز حروف صحیح کولیشی دا سے خلق و دا عزت مند و مشران و ملائک اسرائی او بیدا سی کتاب دے کوئی اوقز دا سی چاہت قرآن کریم پر لسول کی تکلیف اچھتائی اللہ رب العالمین اغل اجر ڈبل ورکی. عزت مند دا سی کتاب دے چھے دا دے پوچھ مانی استاد سمر قرآن یا دی اغمر وستا اچھت مقامی. لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرأ لا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. صاحب دو قرآن تبویلکی چا قرآن للا او برخیجا او اغسطا آخری مقام دے چکم دے گتا قرآن ورستو چستا سمر انداز کے قرآن یاد دے اغمر و اللہ رب العالمین تعالی چب مقام در کئی. دا قرآن کریم سفارشی ہم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے فبارک فرمائی دی اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کریم لولی دا قرآن کریم مدخفل ملگو طرفنا دا قیمت ورد مانی سفارش کی. عزت مندو دے کتاب سے محبت پکار دے او دا کتاب چے چاہ خل کا اللہ رب العالمین دا پا جن کی مکے کئی او پا قبر کی مکے کئی. لکا دا احد پا جنگ کی صحابہ کرام شہیدان شیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کسان پا یو قبر کی خودل نو تپوسے کہ وہ جد کمی اوکا زیاد سر قرآن کریم یاد دلا چه چاہتا وہ زیاد قرآن کریم یاد آگا پا قبر کی مکہ کو. دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی قرآن کریم فضیلت دا سے بیان کرے چفاری او حرم میں اللہ رب العالمین لسنے کئی ورکی. نو عزت مندو قرآن کریم سے حلستل دا ضروری خبر دا. لکہ کم حدیث چی مخی ورستل شنو آلتا یو لفظ فکدار چی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا ورطویلے کی گی وچی پا ترتیل سے لولا پا آرام آرام و پا دمیر لولا لکہ سرنگ جتا پا دنیا کی پا ترتیل سے لستلے دے چی او سلے دنیا کی ترتیل نپیجنی صحیح لستل نپیجنی نو بیو سنگ پویش زکا غلط قرآن لستل دا غلط معنی ورکی. لکہ پختو کم چی ہوتا کہ بدل چی دا غبل تعبیر او دارنگی
قرآن کریم کې چې یو حرف په ځای باندې بل حرف ویل شي ځینو کې نقصانات واقع کیږي د دې وجنه د هر چا لپاره دا ضرور چې قرآن کریم صحیح په ترتیل په تجوید سوللی دا تجوید سلسل عملی لسل دا فرض عین دي لکه اوس یو سړی چې الحمد په ځای الحمد وي معنی کې نقصان راځي دارنګي یا الحمد وي نو دارنګي نقصاناتونه بچاو د فارا په دې کې خپل خیال معتبر نه لري زما قرآن کریم صحیح دی بلکې دا خپل قرآن کریم ما یو چانه صحیح کې لکه علماء چې سندونه ورکوي د قرآن او د حدیث دا اجازه هغه ورکوي دغه دا مقصودی چې دا سره قابل حدیث دی دا سره چې نو قرآن باندې پوښ دغه رنګ ستا خپل خیال معتبر نه دی لستلو په باره کې چې ته زما قرآن صحیح دی بلکې د چانه د قرآن کریم د صحیح لستلو کوشش کې نو پورا اجر او ثواب ملاويږي دوه د کمی بوجه باندې خبرې بس کوم او صلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم جزاکم الله خیرا یقینا د محفل ته ډیر علما ډیر مدرسین خطبا او معزز خلک راغلي دي ټول قابل قدر دي مونږ ته او هر یو د دې مستحق دی چې د قرآن او حدیث په رڼا سره دلته مخاطب شي چونکې مونږ سره وخت ډیر محدود او کم دی نو په دې خاطر که ځینې علما د بیان کولو نه پاتې شي مونږ معذرت غواړو دیمه خبره مونږ چې دا حفل مقرر کړو د 1993 نه اوس پورې دارالقرآن والحدیث السلفي